بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، په پروني درس کې مو د واو مد، یعنی هغه واو چې اشباع پکې کیږي یا مد پکې کیږي یا واو مد ورته وایي، د هغه تلفظ او ادا یاد کړه. د هغه نه مخکې مو د الف مده څه شی یاد کو؟ د الف مده اواز او د الف مده ادا او سالمه تلفظ هغه موږ تاسو یاد کړو. ګران زده کوونکو، موږ څو حروف مده لرو؟ نننی درس سره زموږ حروف مده 3 حروف مده دي، چې واو الف یا او یا چې الف واو یا حروف مده دي. نو زموږ او تاسو ګران زده کوونکو نننی درس څه دی؟ تلفظ په یا باندې د ګران زده کوونکو. په کوم باندې؟ په یا باندې موږ او تاسو سره کوم تلفظ کوو چې کله واو په دې یا کې اشباع یا مد اوسي. ګران زده کوونکو، راځو اوس ګران زده کوونکو دې حرف ته، دغه حرف چې موږ او تاسو لیکو ګران زده کوونکو دې سره آشنا یو. دا څه شی ده؟ زیر لري. ګران زده کوونکو څه شی لري؟ زیر یا کسره. نو دا به چی؟ ای چی ای. خو که یا ورسره یو ځای کو یا ساکنه، نو دا به شي د یا تلفظ، د یا اشباع او یا مده تلفظ شه بشي ای. چه بشي؟ ای. چه بشي؟ ای. آفرین ګران زده کوونکو. ورپسې حرف چې موږ او تاسو پیژنو ګران زده کوونکو، کوم حرف ده؟ دا د با حرف ده. د با حرف ګران زده کوونکو کله چې دې سره یا خالی یا ولیکو، نو هغه به چی شي؟ یا دا به هم یا مده وروسته د حرف با نه چه به بی. ادای کې راسره بی. ادای کوي بی. آفرین ګران زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ د تا حرف ده. تا حرف ته که مونږ زیر ورکو یا کسره تی کیږي تی، او که مونږ دې ته سره یا مده یو ځای کو ګران زده کوونکو، چه بشي؟ تی. چه بشي؟ تی. آفرین ګران زده کوونکو. دا حرف هم تاسو یاد کړ. ورپسې حرف ته ځو ګران زده کوونکو چې هغه د ثا حرف ده. د دې نه مخکې مونږ کسره یا زیر تلفظ یاد کړی وو، لیکن اوس د یا تلفظ یادوو. یعنی د دې زیر نه وروسته که یا راشي، نو دې ته به اشباع وایي، یعنی یا کې مد کول. نو دا به څنګه وي؟ سی. سی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد چې موږ کوم حرف لیکو ګران زده کوونکو، کوم حرف ده؟ جیم. جیم. جیم چه لري؟ زیر. جی. شی جی. او که اشباع ورکې وکړو او یا ورسره یو ځای کړو، نو دا به چی شي؟ جی. تلفظ یې کوي راسره جی. تلفظ یې کوي جی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د حروف هجاو څخه ح ده چې زیر لري، چی کېږي؟ ح. 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 که یا ورسره یو ځای کړو نو چی به شي؟ حی. چی به شي؟ حی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې تلفظ هم تاسو یاد کړ. ورپسې حرف لیکو چې کوم حرف ده؟ د خا حرف ده ګران زده کوونکو. که زیر یا کسره ورکو نو چی به شي؟ خی. او که یا ورسره ورکو، نو اواز به مو د 2 حرکاتو په اندازه اوږدوو. چی به وایو؟ خی. 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 آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد چې کوم حرف ده ګران زده کوونکو چې یو ځای نه لیکلی کېږي، د هغه ترکیب داسې ده چې هغه باید جدا ولیکلی شي. هغه چی ده؟ دال دی. که دې ته زیر یا کسره ورکو، دی شو. دی دی دی. او که یا ورکو، نو اواز به اوږدوو. دی به وایو. چی؟ دی. دی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد کوم حرف ده؟ هغه د دال حرف ده. که دې ته موږ ګران زده کوونکو زیر ورکو، نو چی به شي؟ وی. وی. او که یا ورسره ولیکو ګران زده کوونکو، چی به شي؟ وی. آفرین ګران زده کوونکو. د دې نه بعد ګران زده کوونکو کوم حرف ده؟ هغه د را حرف ده. د را حرف ګران زده کوونکو که موږ کسره ورکو نو ری به شي، او که یا ورسره یو ځای کړو نو چی به شي؟ ری. ګران زده کوونکو، دا
دی ری او دی وی ری، دا را او یا زا او دال ذال رازا. د دې ترکیب داسې ده چې بل حرف سره نه یوځای کېږي، که یوځای شي نو حرف شکل بدلیږي. ورپسې راځو بل حرف ته. کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ زی زی. که یوازې کسره یي زی زی، او که یا ورسره یي زی زی. ګرانو زده کوونکو ورپسې که بل حرف ته راځو چې کوم حرف ده؟ هغه د سین حرف ده. که چېرته یې صرف زیر تلفظ کړو نو چی به یو؟ سی سی. که یا ورسره یوځای کړو نو چی به شي ګرانو زده کوونکو؟ سی سی. که ورسره یو حمزه راشي نو دا به بیا مد شي، مد متصل لکه سیئه سیئه. او که دا په داسې حرف کې واقع شي لکه په آخر دی یو کلمې کې وروسته تی بیا الف راشي، الف یعنی حمزه د الف په شکل، بیا به هلته چې کېږي مد منفصل. راځو پسې حرف ته ګرانو زده کوونکو. دغه حرف چې موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو دا کم حرف دی؟ دا د شین حرف دی. که چېرته صرف زیر ورکړو نو شی کېږي شی شی، او که یا ورسره ولیکو نو شی کېږي ګرانو زده کوونکو شي شي. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف دی ګرانو زده کوونکو؟ د صاد حرف دی. که چېرته د یا نه علاوه وایو نو صی به وایو، صرف به کسره او صرف به زیر وایو. که یا ورسره یوځای کړو نو بیا به چی شي؟ اشباع به شي، یعنې یا یې مده به تلفظ کوو نو چی به کېږي؟ صی صی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ د ضاد حرف دی ګرانو زده کوونکو. که صرف زیر یا کسره وایو ضی کېږي، چی کېږي؟ ضی. او که ورسره یا وایو ګرانو زده کوونکو ضی کېږي. دا مهم یاد کړه. ورپسې حرف ته ځو ګرانو زده کوونکو چې هغه کوم حرف ده؟ د طا حرف دی. که چېرته صرف د طا حرف دغه کسره دغه زیر وایو نو طی کېږي، چی کېږي؟ طی. او که یا ورسره وایو نو چی کېږي ګرانو زده کوونکو؟ طی طی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د ظا حرف ده. د څه شي؟ د ظا حرف. که چېرته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د دې ظا صرف کسره صرف زیر ووایو چی کېږي؟ ظی ظی. او که یا ورسره یوځای کړو نو چی کېږي؟ ظی ظی. راسره تکرار کوئ ظی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف دی ګرانو زده کوونکو؟ فا ده. که د فا صرف دغه زیر وایو نو چی کېږي؟ فی فی. او که یا ورسره وایو نو چی کېږي؟ فی فی فی. ورپسې حرف کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د قاف حرف دی. د څه شي؟ د قاف. که زیر یې صرف وایو کسره یې وایو قی قی. او که مکمل یا ورسره وایو نو چی کېږي؟ قی قی. کاف حرف ګرانو زده کوونکو دا ورپسې. که صرف زیر وایو ګرانو زده کوونکو چی کېږي؟ کې کې. که یا ورسره وایو کی کېږي ګرانو زده کوونکو. او تر اخره پورې داسې حروف موږ او تاسو قیاسوو. اوس راځم ګرانو زده کوونکو د دې ادا او تلفظ ته. ګرانو زده کوونکو ما سره یې تکرار کوئ. ای 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 بی 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 تی 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 سی 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 جی 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 حی حی حی. ورپسې خی خی خی. دی دی دی. ذی ذی. ری ری ری. زی زی زی. سی سی. شی شی. صی صی. ضی ضی. طی طی. ضی ضی
عی. ګران زده کوونکو موږ او تاسو څخه یو حرف پاتې 2 حروف پاتې چې هغه عین دا د یا سره عی 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 او غین د یا سره غی 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 فی فی قی کی. ګران زده کوونکو کتاب کې تر همدې ځایه پورې لیکلی زه به دا حروف در سره پوره کړم. ګران زده کوونکو هغه چې ده لی 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 می 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 لی لی می می نی 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 نی. خپله زیر که ادا کوو کسره نه که مکمل ادا کوو نی. ورپسې نون نه بعد شه ده وی شه وی یا ورسره یو ځای کوو وی وی. ورپسې هی یا ورسره یو ځای کوو هی. حمزه ای یا ورسره یو ځای کوو ای ای. یا د یا سره یو ځای کوو یې. یا که د یا سره یو ځای کوو څه کېږي یی یی یی. 2 یاګانې اشباع. دا و ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د یا د تلفظ اشباع. ګران زده کوونکو درس مو یاد کو نور مو په خدای سپارم. دا و زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله توفیق.